زما په چمن راشي ګستاخي کا چې زما په چمن راشي ګستاخي کا د شبنم په څېر یې عمر یو زمان کړې چې کشور د افغانانو معطر کړي د هر بیت مسلم زلفې د خوبان کړي الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده اشاره مینه د رحمان کړي د ډېرو د تحصیل تقویه ډېرو قدرمنو کشرانو مشرانو قربانو زه خو چونکې دلته مېلمه ځان نه ګڼم قربه یم بیرته بیا هم لکه څنګه چې راغب سوي دا زه یم پښتونخوا په نوم باندې د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه یو سلسله شروع شوې ده د کلتوري ورثې د راژوندي کولو پروګرام نو زه د انسټیټیوټ فار کلچرل اینډ سیویک ایجوکیشن د چیرمین په حیث باندې تاسو ته مخاطب یم خیرې دویم مشاعره ده چې موږ نن کوو د دې دپاره زه د دریو نومونو اخیستلو به ډېر زیات لکه شعري او ډېر هغې نومونه واخلم او دوی ته شکریه ادا کړم او به ډېره ښه په دې کوم باندې چې په هغې کې یو شاه محمد ابرار غر او یو خالد محمد شریک صاحب زما لپاره ډېر قابل احترام دی هغه ډاکټر انترما صاحب دی چې زمونږ ملګری دی خو موږ ته ډېر زیات قدردان دی ډېر پوهه دی پښتو ادب کې پي ایچ ډي کړې ده دا زمونږ دپاره او ستاسو دپاره ډېر د اعزاز خبره ده چې یو پي ایچ ډي سکالر ستاسو د ججمنټ دپاره ناست دی چې د تقریب کالج کې هلته پروفیسر هم دی نو زه د هغه هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم د ډاکټر امین تنها او بیا د میډیا سایډ نه د عبدالله بغدادي چې هغه راغلی دی زموږ سره په دې کې شریک دی زه نور ستاسو او د ابرار صاحب په منځ کې خبرې نه جوړېږم ډېره مننه د ابرار صاحب د غزل مطلع ده چې څنګ چې چپه په کناره د سمندره تښتي څنګ چې چپه په کناره د سمندره تښتي او داسې نظر زمونږ د یو بل له نظره تښتي ډېره مننه او که د کافر نظر پې ستا چېرته جادو ورغې ملا ممبر پرېږدي پنډت په دمندره تښتي او په دواړو مین یم که د کافر نظر پې ستا چېرته جادو ورغې ملا ممبر پرېږدي پنډت په دمندره تښتي او په دواړو مین یم حق خیران یمه چې کومه واخلم په دواړو مین یم حق خیران یمه چې کومه واخلم که یا قربان کوم د شونډو مې سندره تښتي ډېره مننه خدای زده چې څه بلا د دې ښار په کوټو شوې ده خدای زده چې څه بلا د دې ښار په کوټو شوې ده دلته د امن د بام بام سپینه کوتره تښتي ډېره مننه مطلع د مطلع سره به پنځه شعرونه درې پکې شعرونه شو مطلع شو اوس دا او یاد دې ښه پوهه که چې ډېر مې ګورې نه تنګوي یاد دې ښه پوهه که چې ډېر مې ګورې نه تنګوي پیرنګ ته نه ګوري چې خپیب دې د ټکره تښتي د غزل مطلب چې یو بل ته مو زړونو کې څو زنګوړي راوړي چې یو بل ته مو زړونو کې څو زنګوړي راوړي وطن کې به تر هغې پورې جنګوړي راوړي چې یو بل ته مو زړونو کې څو زنګوړي راوړي وطن کې به تر هغې پورې جنګوړي راوړي تر څو چې انګازه د ملالۍ د ټپې شوري تر څو چې انګازه د ملالۍ د ټپې شوري تر هغې به په دې خاوره سور منګوړي راوړي هر ښکلی به څنګ د دې وطن خمار نشه نه وي هر ښکلی به څنګ د دې وطن خمار نشه نه وي زمونږ په پوله پوله باندې منګوړي راوړي مننه ته قسم وخوره تر اوسه پوهه شوې قدرې نه یې ته قسم وخوره تر اوسه پوهه شوې قدرې نه یې چې سله ستاسو جم کې یو ملنګوړي راوړي مننه مخته ده چې ساده کلیوال زړه دې په ولقه ساته مومنده ساده کلیوال زړه دې په ولقه ساته مومنده دا ښار دی او په ښار کې خو تش رنګ ډېر زه
زما د سوي زړه ارمان په اسویلو کې سوځي زما د سوي زړه ارمان په اسویلو کې سوځي ګلاب وجود مې ستا د یاد په غرغنډو کې سوځي وایا زما غم دې په زړه دی که نه نور غمونه وایا زما غم دې په زړه دی که نه نور غمونه سموده وشوله چې رنګ دې په لیمو کې سوځي زما د سوي زړه ارمان په اسویلو کې سوځي زما د سوي زړه ارمان په اسویلو کې سوځي ګلاب وجود مې ستا د یاد په غرغنډو کې سوځي وایا زما غم دې په زړه دی که نه نور غمونه وایا زما غم دې په زړه دی که نه نور غمونه سموده وشوله چې رنګ دې په لیمو کې سوځي صدا سي اورې د پښتون په جامه پورې کړلو صدا سي اورې د پښتون په جامه پورې کړلو اول کابل کې پښتانه اوس ښاریو کې سوځي ډېر ښه ډېر ښه غر صاحبو صدا سي اورې د پښتون په جامه پورې کړلو صدا سي اورې د پښتون په جامه پورې کړلو اول کابل کې پښتانه اوس ښاریو کې سوځي ډېر ښه او شعر دی غر صاحب چې اول باران به مې په کور د خوشحالو ورېدو اول باران به مې په کور د خوشحالو ورېدو اوس خوشحالۍ زما د کور په دروازو کې سوځي ډېر زما د خولې وتی غزل دومره دردناکه وي چې زما د خولې وتی غزل دومره دردناکه وي چې د رباب ترنګ د ستار شرنګ به په نغمو کې سوځي ډېر ښه نه نه اخري مقطع ده چې ستا د بېلتون سندرې هغه شان د ځان سره وایي ستا د بېلتون سندرې هغه شان د ځان سره وایي ستا د پرهر ځواني د خیال په زولنو کې سوځي زما د سوي زړه ارمان په اسویلو کې سوځي ګلاب وجود مې ستا د یاد په غرغنډو کې سوځي زما جذبه زما ټپه زما صاحب د مینې زما جذبه زما ټپه زما صاحب د مینې زما غزل زما قطع زما کتاب د مینې زما جذبه زما ټپه زما صاحب د مینې زما غزل زما قطع زما کتاب د مینې او پرون تندي د هر وګړي استقبال کومه پرون تندي د هر وګړي استقبال کومه زما حجره زما منګې زما رباب د مینې مننه پرون تندي د هر وګړي استقبال کومه زما حجره زما منګې زما رباب د مینې او مننه به له پښتو او مینې خلک بل څه نه پیژنم به له پښتو او مینې خلک بل څه نه پیژنم زما فطرت زما هر خیال زما نصاب د مینې مننه او بل شعر دی چې سختنه ګرم مې نه کړي زه په خپل اختیار کې نه یم سختنه ګرم مې نه کړي زه په خپل اختیار کې نه یم زما خطا زما ګناه زما ثواب د مینې مننه او خلک کما عرفان تستغ سپوري وای خیر دی خلک کما عرفان تستغ سپوري وای خیر دی زما پوښتنه زما سوال زما جواب د مینې زما جذبه زما ټپه زما صاحب د مینې زما غزل زما قطع زما کتاب د مینې راشي خپل کلام ملګرو ته وړاندې ښاغلی جواد علي جواد صاحب غزل عرض دی د اوښکو په سیلاب باندې مخ کندې ګرځوه د اوښکو په سیلاب باندې مخ کندې ګرځوه او نخې د بیلتون پکې څرګندې ګرځوه چې ستا د ښایست پړقه او زما مینه پکې ښکاري دا سرې جامې د دغسې پیوندې ګرځوه چې ستا د ښایست پړقه او زما مینه پکې ښکاري دا سرې جامې د دغسې پیوندې ګرځوه او ته څه وې چې په لږ دیدن د زړه مې چنه تاو کا ته څه وې چې په لږ دیدن د زړه مې چنه تاو کا ته څه وې چې د سوال په اوبو ژرندې ګرځوه ته څه وې چې په لږ دیدن د زړه مې چنه تاو کا ته څه وې چې د سوال په اوبو ژرندې ګرځوه او د زوره به مو پرې باسې د نن زمانې وخته سپېڅلې افسانې سترګو کې بندې ګرځوه او دا تا چې د جواد د زوره به مو پرې باسې د نن زمانې وخته سپېڅلې افسانې سترګو کې بندې ګرځوه دا تا چې د جواد د لاس د نښو نه توبه کړه
بیا دغسې خالي خالي مړوند دی ګرځوم ارشاد په مینه کې ګناه ده که ثواب دی څه دې خیال دی په مینه کې ګناه ده که ثواب دی څه دې خیال دی زما د دې خبرې څه جواب دی څه دې خیال دی ډېر شعر دی چې بې دینه دی خو هر چا سره ښه کوي لګیا دی بې دینه دی خو هر چا سره ښه کوي لګیا دی مولا وایي چې دا سړی خراب دی څه دې خیال دی ډېر شعر دی وویل ډېر بې دینه دی خو هر چا سره ښه کوي لګیا دی مولا وایي چې دا سړی خراب دی څه دې خیال دی ډېره مننه عوام خو ذمهوار نه دي د ملک د دې حالاتو عوام خو ذمهوار نه دي د ملک د دې حالاتو پکار د رهبرانو احتساب دی څه دې خیال دی واه ډېر دا بیا ووایه عوام خو ذمهوار نه دي د ملک د دې حالاتو پکار د رهبرانو احتساب دی څه دې خیال دی ډېر چېرته چې د ژوند په امتحان کې به څوک څنګه نقل وکړي د ژوند په امتحان کې به څوک څنګه نقل وکړي د هر سړي جدا جدا نصاب دی څه دې خیال دی ډېر بیا ووایه ډېر ژوند په امتحان کې به څوک څنګه نقل وکړي د هر سړي جدا 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 نصاب دی څه دې خیال دی ډېر او مقصد کې چې ای هاغه یو لږ زما ریحان دی هاغه مینس کې ای هاغه یو لږ زما ریحان دی هاغه مینس کې د چا سره په لاس کې چې کتاب دی څه دې خیال دی ډېر ډېره مننه.